قدرمن مولوی ذبیح الله مجاهد صاحب. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. له هر څه نه وړاندې د دې مهم مجلس او کانفرانس محترم منتظمینو، د عالی تحصیلاتو محترم وزیر صاحب، ورسره د زراعت محترم وزیر صاحب، او په دې برخه کې ټولو هغو ورونو نه مننه کوم چې دغسې زحمت یې ایستلی او یو مهم کنفرانس د زراعت په برخه کې په کندهار کې تنظیم کړی ده. په دوم قدم کې زموږ ټولو راغلو میلمنو ته، خصوصا بهرني میلمانه چې په ډېر شوق سره افغانستان ته راغلي دي او د افغانستان له قضیې سره، د افغانستان له آبادۍ سره د همکارۍ په موخه باندې موږ سره دلته ګډون کړی، له ټولو نه ډېر زیاته مننه کوو. همداراز نورو د مجلس ګډونوالو، علما کرامو، درنو مشرانو او کشرانو ټولو ته په دې مهم کنفرانس کې د ګډون او راته ښه راغلاست وایو. الله تعالی دې ښې نتیجې په مرتب کړي. محترمو، زراعت او مالداري د انساني ژوند یوه لازمه ده چې کله موږ تاسې په دنیا کې ژوند کوو، دنیا ته راغلي یو، نو زراعت را سره تړلی او مالداري را سره تړلې ده. خصوصا افغانستان چې د څېړنو له مخې 80 تر 80% اتکا په زراعت باندې لري. نو دا د ژوند هغه ډېره مهمه برخه ده. د زراعت د ښه تنظیم او مؤثریت لپاره غواړم لنډ توګه باندې وړاندیزونه ولرم چې دلته محترم استادان حضور لري، د فکر خلک حضور لري، د پوهنتون د بېلابېلو برخو هغه مسلکي کدرونه حضور لري چې په زراعتي برخه کې تخصص لري او کولی شي چې د افغانستان رښتیا هم زراعتي انقلاب کې راولي او د افغانستان لپاره مثمر تمام شي. زراعت د ما په نظر باندې دوه بعده لري، یو نظري بعد او تیوریکي بعد او دوم عملي او تطبیقي بعد. په نظري برخه کې ډیر کار چې کولی شي د افغانستان د زراعت لپاره هغه رښتیا هم زموږ تعلیمي ارګانونه، خصوصا د عالي تحصیلاتو برخه ده. موږ زراعتي انقلاب هلته کامیابه کولی شو چې د خپلو متخصصینو په طرحو سره او په داسې نظریو وړاندې کولو سره چې هغه د افغانستان د حالاتو سره سازګاري هم ولري، ممکنه هم وي، او د نننۍ نړۍ د زراعتي تحولاتو د وروستۍ ورژن او وروستۍ ماډل نه استفاده پکې وشي. زموږ زراعت دا اوس هم روان دی، خو زراعت په پخوانیو میتودونو باندې روان دی. موږ له ټول نه په زراعتي برخه کې ډېره انرژي مصرفوو. په دې معنا چې زموږ دهقان چې کوم څو ساعته کار کوي، اقلا 8-9 ساعته په زراعت کې کار کوي په ورځ کې، هغه له ټول نه زیات زحمت باسي. په فزیکي لحاظ ډېر ستړیا ګالي، خواري ګالي، څه شی په لاس کې هغه کاروي، خو نتیجه یې ډېره زیاته نه ده. لکه نن چې څومره توقع د زراعت نه کېږي، د افغانستان زراعت هغه نتیجه په لاس نه لري. ځکه دغه روشونه د بیلو د کلنګ روشونه دا ډېر پخواني دي. اوس موږ په نوې دنیا کې ژوند کوو او دغه دنیا کې څومره انساني ژوند په مخه تللی، دغه انساني پرمختګ موږ هم د هغه برخه ګرځو. موږ نشو کولی چې خپل هېواد آبادۍ خبره وکړو او شعار ورکړو چې افغانستان آبادو، خو میتود هم 100 کاله وړاندې وي. بیلچه هم هغه 300 کاله مخکې د بابا او د اجدادو بیلچه څنګه پرته، په هغې باندې آبادي نه راځي.
هغه د هغه وخت لپاره ضرور شیان چې هغو جوړه کړې کلنګ او بیلچه د هغو ابتکار نن په ټولو برخو کې نوې ایجادات شوي دي نوې ټکنالوژي منځته راغلې ده دغه ټکنالوژي افغانستان ته راوړل او بیا دلته په تطبیقي برخه کې د دهقان په لاس ته رسول مخکې له دې چې دا کار وشي باید اول نظریه جوړه شي زموږ د بزګر زموږ د دهقان زموږ د هغه څوک چې په مځکه کې د کښت او زراعت او مالدارۍ لپاره زحمت کوي د هغه اول دا فکر باید جوړ شي دی په دې باندې پوه شي نن هغه زما کلنګ ډېر مثمر نه ده نن راځه په نوي معاصره طریقه باندې د اوبه خور سیستم زده کړه دا ذهن باید جوړ نو ذهنونه چې جوړي هغه پوهنتون جوړي هغه عالي تحصیلات جوړي هغه دغه استادان جوړي چې دوی به طرحې ورکوي د دنیاوالو تحولاتو نه به اخذ کوي وروستی ورجن د زراعت په برخه کې به راوړي افغانستان ته یو فکر به ایجابوي د دې فکر د عامولو دپاره زما وړاندیز دا د ستنا په ولایاتو کې داسې کنفرانسونه باندې اکتفا ونسي بلکې دغسې کنفرانسونه په ولسوالیو په سطحو کې باید موږ دایر کړو ځکه زموږ دهقانان اکثره په اطرافو کې پراته دي دهقان په دې پوه کړو چې موږ هغه وخت ښه زراعت اخیستلی شو چې ښه تخم مځکې ته وکړو موږ هغه وخت ښه زراعت اخیستلی شو چې ښه اوبخور سیستم جوړ کړو چې اوبه ضایع نه شي د معاصرو وسایلو نه استفاده پکې وشي موږ هغه وخت ښه کښت اخیستلی شو چې د معاصرو وسایلو نه استفاده پکې وشي دا د دهقاني وسایل نسبتا نظامي او حربي او د طبي نور وسایل ته ډېر ارزانه قیمته نه دي کوشش باید وشي خلک ذهنیت هغې خواته لاړ شي بل چې کله موږ محصولات راټولوو د زراعت نتیجه هغه باید موږ بیا وڅېړو چې په یو ځای کې موږ مثلا په کندهار کې سکل د فلانۍ تخم وکاره فلانۍ میوه واخیسته د دې نتیجه څرنګه وه که مثبته نه وه یا نیمګړتیا پکې وه کال ته باید تکرار نه شي د دې مخنیوی د موږ هم د زراعت وزارت محترم مقام وکړي او هم د عالي تحصیلاتو وزارت ته متوجه شي نو اول د فکر انقلاب ته ضرورت دی فکري انقلاب راولو خپل دهقان بزګر په دې باندې پوه کړو چې موږ باید نوې دنیا کې زراعت وکړو د نوې وسایلو په استفاده نو دا د موږ تاسو د دغو سیمینارونو په نتیجه کې کېدلی شي څو لارې دي چې یو واړه سیمینارونه جوړ کړو په ولسوالیو کې دا یې لار ده په دې برخه کې لیکنې وکړو کتابونه ولیکو دا یې لار ده په دې برخه کې د میډیا نه استفاده وکړو رادیوګانو نشراتي وسایلو ته داسې برنامې جوړې کړو چې هغه د خلکو په افکارو په جوړولو کې مفید وي چې زراعت څرنګه وکرل شي میوهجات څرنګه حاصلات یې واخیستل شي کوم کښت په کوم ولایت کې ډېر مفید و مثمر ده کوم کښت نتیجه لري او یا بازار لري موږ کولی شو هغه ته بازاریابي وکړو دا ټول هغه څه دي چې موږ دهقان باید ورته پوه وي او زموږ زراعت ورو ورو د میکانیزه کېدو خواته د مسلکي زراعت خواته لاړ شي بیا موږ کولی شو انقلاب راوړو او دا د دغه سیمینارونو په نتیجه کې راتللی شي او دغه استادانو د عالي تحصیلاتو د وزارت د مقام د توجه په نتیجه کې راتللی شي انشاءالله دغه اوسنی ګام چې اخیستل شوی دا کنفرانس زه ډېر امید لرم چې دا یو سرآغاز شي په دغو ولایتونو په دې سمت کې او دا رقم په د افغانستان په نورو زونونو کې هم تکرار شي چې زموږ دهقانان ته ورو ورو دا فکر ورکړل شي او زموږ مسلکي کدرونه چې په دې برخه کې کار کوي هغه باید داسې یو ذهنیت ایجاد کړي چې موږ د زراعت لپاره باید په اساسي توګه باندې کار وکړو د هېواد نیمګړتیاوې درک کړو بیا یې علاج وکړو دویمه برخه د زراعت ده هغه تطبیقي ساحه ده د تیوري او د فکر ساحه او د نظریې ساحه خو د عالي تحصیلاتو محترم وزارت په لاس کې ده او د تعلیمي برخو له لارې نه دا تطبیق وړاندې کولی شي طرحې ورکولی شي پلان ورکولی شي او تحقیقات کولی شي څېړنې کولی شي نتیجه شریکولی شي دا د دوی کار دویمه تطبیقي ساحه چې هغه د زراعت محترم وزارت د مقام پورې اړه لري د هغو توجه غواړي ځکه چې بیا موږ ته دهقان ته بزګر ته موږ د اوبخور معاصر سیستم وړاندې کوو یا مثلا پایپي سیستم د اوبو ورته پیدا کوو دا باید اول موږ څه مصارف وکړو نمونې وړاندې کړو نوې ماشینري د لو د میوهجاتو د جمع کېدو د بستهبندۍ د انتقال د مارکیټ پورې د وسایلو دا باید موږ زراعت وزارت له خلکو سره کومک وکړي موږ خلکو عام ګرځېدلي نه دي هم اقتصادي توان محدود ده نو یو څه مثالونه دوی ته ورکړل شي په ولسوالۍ کې دوه درې نمونې ورکړل شي نور خلک اخذ دې نه کوي استفاده نه کوي نو هغه وخت موږ بیا کولی شو دغه دواړه برخې هماهنګه کړو هم هغه نظري برخه هم تطبیقي برخه بیا کولی شو موږ زراعتي انقلاب راوړو انشاءالله او دغه یې لارې دي چې دا پرې روان یو انشاءالله یو ښه عزم او ښه اراده موجوده ده موږ چې کمبود لرو زه احساس کوم هغه د وسایلو په برخه کې هغه به د اقتصاد په برخه کې زه د محترم دواړو وزیر صاحبانو نه هیله کوم
چې موږ په افغانستان کې ډېرو برخو ته ضرورت لرو د ابادۍ، امران او امنیت او نورو برخې، خو یقین وکړئ د مصرف لپاره دغه برخې ډېرې مهمې دي، دا اساسي دي. دغه مصرف چې موږ نن په زراعت کې که په نظري زراعت کې کوو، په تطبیقي زراعت کې، دا سرمایه ګذاري ده، دا تاوان نه ده. دا به سرمایه ګذاري چې 1 روپۍ مصرفوي، په کال کې به د دې 100 روپۍ ګټه اخلي او په 2 3 تر 5 10 کالو په دې په میلیونونه ګټه کوي. نو دا تاوان مه بولئ. په دې کې راځي یو څه برخې د هېواد د مشرتابه نه وغواړو چې موږ سره زیات کومک وکړي بودیجوي لحاظ، چې موږ لاړ شو معاصره ټکنالوژي راواخلو. دا اوس په دنیا کې نوې ټکنالوژي د زراعت د کښت لپاره، د حاصلاتو د تولیدات لپاره جوړې شوې، چې هغه ډېر ګران قیمتونه نه لري، ادنا قیمتونه نسبتا هغه وسایل چې نور فیشني وسایل دي، نور افغانستان ته داسې شیان راځي چې هغه په ډېر ګران قیمت باندې، دا ډېر ګران قیمت شیان نه دي. دا باید راوړو د نمونو په شکل باندې تطبیق کړو په زاړو. دغسې دغه پایپي سیستم چې کوم اوبو سیستم موږ ته میکانیزه کوي، دا ډېر عادي ده. تېر ورځ دهقان سره په مجلس کې په ډېر کم پیسو باندې دلته د میدان هوایي له مخې شنې خونې جوړې کړي، په ډېر کم پیسو او د یوې برمې په وسیله باندې 12 جربه مځکه سبزي کړې ده، د کال په ټولو فصلونو کې حاصل اخلي. دلته نږدې ستاسو وځي میدان هوایي مخ او دا چا ورپام نه ده، داسې سوچ او فکر ځان ته له ایرانه راوړی. زموږ زراعت وزارت باید دغسې برخو ته متوجه شي ډېر. او بیا د دې دا څه کل موږ محصولات درلودل، زراعتي محصولات په افغانستان کې موږ 2 نیمګړتیاوې پکې درلودې. هغو دپاره مارکیټ نه و. انار په کندهار کې پریمانه دي، پیاز او کچالو په غزني او په ولایتو کې پریمانه دي، سیب او نور میوجات هم شته، انګور هم شته، مارکیټ نه و. هم ارزانه سو هم ضایع سو. نو دلته هم د زراعت وزارت د خپلو زارعینو مسؤلیت لري چې د خپل دهقان مایوسه نه کړي. چې کال ته ما څو وخته مخکې یو سفر درلود پکتیا ته، یو څوک پرې ولید شنې ونې د سیبانو یې ښکلې دي، ټوکټوکرې د ژمي دپاره خاصې ځینې جوړ کړي، ژمی سوځوي بوټي ځینې جوړ کړي. ما ویل ولې دا شنې ونې کوي؟ زه هسې سیبان نه خرڅېږي، دا باغ کاږه. نو موږ تاسو پام وکړئ، یو باغ سره رسېږي تقریبا 20 کاله 10 کاله زحمت غواړي، هغه بېرته باسي. ولې باسي؟ دی مایوسه سوی دی. وایي سیب هغه کابلی من چې 2 کیلو کېږي سکل په 80 روپۍ افغانۍ ونه، 80 روپۍ افغانۍ د دې قیمت نه پوره کوي، ان دی مایوسه سوی. نو دهقان له مایوسي راوګرځو، دا د زراعت وزارت مسؤلیت دی. هغه څرنګه راګرځو چې موږ تر بستهبندي او تر مارکېټه پورې د دهقان سره همکاره واوسو. بله کښت تخم نه وکره، د کرنې پورې راونیسه، تر مارکېټه پورې باید د دهقان همکاري وشي. ځکه زموږ دهقانان اکثره سواد نه لري، پوهه نه لري، زراعتي برخه کې معلومات نه لري، رواجي سیستم باندې روان یو. دا بیا مخ نه سو تللی، بېرته شاته راځو. دغه حالت تغییر غواړي. دا تغییر متخصصین کولی شي. زموږ نظریاتي متخصصین باید پلان ورکړي، اسان روشونه وښیي او د مختلفو لارو نه دا باید اعلان شي، د خلکو سره شریک شي، کنفرانسونه ونیول شي، مجالس، حتی دهقانان هم باید په مجالسو کې موجود وي چې هغوی له موږ نه زده کړه وکړي د دهقاني په برخه کې، د زراعت په برخه کې. او د تطبیقي برخه کې زراعت وزارت محترم مقام باید توجه زیات کړي. موږ بیا کولی شو انقلاب راولو. دا انقلاب بیا اسان هم ده، وخت به نیسي یو څه وخت، خو اسانه داسې راځي. یو نمونه یادوم، تېر ورځ دغه چا چې موږ سره مجلس درلود، یو مثال وایي چې فراه ولایت کې موږ د سبزیجاتو صادرات شروع کړ عراق ته، عراق هېواد ته. د بادرنګ هم په شنو خونو کې اخیستل حاصلات، دا وړل عراق ته هم لېږل. د تېر کال په لومړي سر کې ډېر ښه روان شو، خو نیمایي نه وروسته هغه څوک چې دغه بادرنګ تجارت په برخه کې انتقالول، اول موږ ټول ورته بستهبندي کړي وو د کریټونو په وسیله باندې تلل، خو وروسته دوی دا شنې خلطې نه دي چې بازارو کې خرڅېږي، دا یې دغسې موټر ته غورځول بیا عراق ته لېږل. هغه په نیمایي لار کې خراب هم شول، یو بېرته را مسترات کړل. دا نه غواړو. اوس هغه تقریبا ودرېده. دا وروستیو میاشتو کې د بادرنګو تجارت صادرات د افغانستان عراق ته ودرېده، یغو نه و. نو دغه د بادرنګو محصول درېدل مستقیما د دهقان په کښت باندې اثر وغورځي. دهقان کار ته نه کوي، نو بیرته دغه ټولو سره تړلې موضوع ده. نو زما هیله او پیشنهاد دا دی چې دغسې کنفرانسونه ښه ډېر سي او توجه ورته وسي، او دواړه وزارتونه دې ته زیاته توجه وکړي چې تر هماهنګه په مخ لاړ سي، او دغسې تربیتي کنفرانسونه، روزنیز کنفرانسونه، څېړنیز کنفرانسونه د ولسوالیو تر سطحې پورې په هېواد کې وغځېږي، بیا انقلاب راتللی شي انشاءالله. او دې دپاره د مشرتابه محترم مقام نه د بودیجې غوښتنه وشي. دا بودیجه بیا هم زه یادونه کوم، تاوان نه ده، سرمایه ګذاري ده، د افغانستان آینده پورې تړلې ده او مستقیما د خلکو په ژوند باندې اثر غورځوي. د دې دپاره یو هماهنګ او کوچلي ګامونه پکار دي. الله تعالی دې ټولو ته توفیق ورکړي او خپلو استادانو متخصصینو ته هم هیله کوو ځینې داسې ښې طرحې وړاندې کړي مشرانو ته، او ښې طرحې وړاندې کړي
مسؤلینو د هغه په تطبیقي برخه کې په نورو څاو کې کار کولی شي د خپل هیواد د شرایطو په کتو او د خپل اقتصاد د شرایطو د خپل دهقان د حالاتو او هغه وضعیت په نظر کې ساتلو سره داسې طرحې ورکړل چې هغه عملي هم وي او نتیجه یې هیواد ته د آبادۍ او رښتیا انقلاب او رښتیا د پرمختګ وي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.